تازه کابل ښار کې د واده په مراسمو کې نښته، دوه ورونو ته مرګ ژوبله واوښته. سلام، ستړي مه شئ. له کابل ښار څخه سرچینې وایي چې په دغه ښار کې د واده په مراسمو کې د نښتې له امله 2 تنه مړه او ټپي شوي دي. سرچینې هشت صبح ورځپاڼې ته وایي چې چهارشنبه شپه د وږي پر 9 د کابل ښار په سرسبزۍ سیمه کې د واده په مراسمو کې 2 ورونه مړه او ټپي شوي دي. د سرچینو په وینا پر دغو 2 ورونو د خپلو د تره زامنو لخوا د چړې بریدونه شوي چې په پایله کې یو ورور وژل شوی او بل یې ټپي دی. سرچینې زیاتوي چې د دې پیښې قربانیان د کابل ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د دې پیښې لامل کورنۍ دښمني بلل شوې ده. افغانستان کې کورنۍ دښمنۍ کله ناکله وګړي قرباني کوي. درنو لیدونکو له اورېدو مو مننه.